صحي مراکزو ساتنه کې مجاهدین وکوي خپله فریضه یې ووایي ګورې ورونو مجاهدینو په احکام کې وایم هغه جهادي سلسله تېره شوه کفر کې شکست ورکړئ اسلامي نظام یې قایم کړئ اوس به څه کوئ د دغه ولس سیانت مسؤلیت حفاظت محافظت پر ورځ باندې پیره کول ګزمه کول د دا ولس صحي مراکز وساتل مکاتب ساتل د ولس ارزښتونه ساتل د هېواد د مادي او معنوي ارزښتونو څخه دفاع کول همدغه بهترین جهاد دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو شپه روز یا یوه ورځ یا یو شپه روز یا یوه ورځ د الله په لار کې د اسلامي نظام کې سترګې رڼول په اسلامي حریم باندې د اسلامي هېواد څخه دفاع په لاره کې یو شپه ورځ یا یوه ورځ سترګې رڼول دا تر دنیا او مافیا بهتر ده مجاهدین په بهترین عبادت باندې اخته دي ورځ مجاهد راته عذر وایو ما ترې ونې درولې نه دې وکړې ته بخښنه غواړم ما بخښنه مه راڅخه غواړه بخښنه مه غواړه دا ستا یو ساعت چې ته ولاړ یې د خدای په لاره کې ما ته راکړه زه د زندګۍ ټول عبادات تاسو ته کوم ما ته څه معلومه دي ما ته نه ده معلومه چې قبول دې کړی دي قبول ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وایي دا قبول عبادت ده دا قبول عبادت باندې خاورې مه لړئ دا مه سره ګډوئ دا مه بربادوئ دا شیطان په لاس مه ورکوئ دا د یو د بل په پلمو باندې دا د شیطانانو په پلمو باندې صحي مراکز مه خرابوئ مکاتب مه خرابوئ د ده حفاظت وکوئ مسؤلیت یې وکوئ او دا ستا دنده ده دا د اسلامي اردو دنده د هېواد د ټولو ارزښتونو څخه دفاع وکړي د هېواد ګوټ وساتي د هېواد هر بټۍ و کاڼی وساتي او دا د ملي پولیسو دنده ده دا د هېواد استخباراتو دنده ده دا د هغو وسلوالو دنده ده چې ټوپک په لاس کې ولاړ دي ما او تاسې نه بېرېږو ما او تاسې نور نه بېروي ما او تاسې خارجیانو بېرولي نور بس ده ما په تا باندې رحم وکړي صحي مراکز دې راته وساتي مکاتب مدارس دې راته وساتي پوهنتونونه دې راته وساتي ما او ستا ارزښتونه دې راته وساتي دلته دې د شي او د سني خبرې نه راته کوي دا جګړه دې نه راته شروع کوي دلته دې ما ته افغان سکم وساتي افغان ژبه راته وساتي افغان کافر دې راته وساتي افغان مسلمان دې راته وساتي د هېواد افغان هر افغان ما او ستا افغان دی پر ما او پر تا باندې حق لري پر ایمانت باندې حق لري ګورئ پخوا زما زه همیشه وایم پخوا موږ پر ولس باندې حق وو چې ولس موږ وساتي کومک راسره وکړي اوس د ولس پر موږ باندې حق شته لس حقوق پر موږ په تاسو باندې ولس کوي باید باندې کړو په لس حقوقو کې یو دغه ده د هغو تعلیمي مراکز د هغو صحي مراکز د هغو صحي ارزښتونه د هغو ځمکنۍ بشپړتیا د هغو ارزښتونه د هغو مادي او معنوي هر څه چې دي د هغو به سیانت مسؤلیت کوي د هغو پیرداري کوي تر هغه باندې به سترګې رڼې ساتي او هغو ته به شیطانان نه ویله کوي چور تالان به نه پکړی ورور چور تالان نور وخت تېر شوی دی دا تاریخ تېر شوی دی دا پاڼه هغه چې دی راسي سوله ییزې زندګي په افغانستان کې د افغان په ډول باندې یو بل سره وکړو هغه څوک چې افغانستان ته راسي هیر وي که یاغي وي پردی وي که خپل وي خارجي وي انګرېز وي که فرانسوی وي کار کوي چې افغانستان ته راسي ما ورته خدمت کوي ما ورته د سترګو تور ده باید دغه